अस्सलामुअलैकुम मलगरू सुमर چې د پاکستان د کرکټ مینوالو نو هغه ټول ته ډیر مبارک شه په ایمرجنګ ایشیا کپ کې د پاکستان کرکټ لوبډلې د سریلانکا لوبډلې ته په سیمی فائنل میچ کې شکست ورکړې ده چې د پاکستان کرکټ لوبډلې د ایمرجنګ ایشیا کپ فائنل ته وتلې ده په پورا سکور کارت باندې و نظر اچو د فخر زمان کریم جنت فضل حق پاوی کې او افتخار احمد په حواله سره له هم ډیر مهم خبر در کومه نو ویډیو راست تر اخره پورې وګورئ او د نور کرکټ مینوالو سره ضروری شیر کړئ راځو مرګرو د ایمرجنګ ایشیا کپ په حواله سره خبره کوم نن په ایمرجنګ ایشیا کپ کې د پاکستان او د سریلانکا لوبډلې ترمنځ سیمی فائنل میچ وشو چې په دغه سیمی فائنل میچ کې د پاکستان کرکټ لوبډلې د سریلانکا لوبډلې ته ماتې ورکړه چې پاکستان کرکټ لوبډلې د سریلانکا نه د میچ په 15 رنزونو سره ګټلې دي د پاکستان کرکټ لوبډلې اوله بیټینګ کړې چې د سریلانکا لوبډلې ته 322 رنزونو ټارګټ ورکړو چې په جواب کې به سیبر تر سریلانکا لوبډلې 215 رنزونه راوړي دي په سلورو وکټو سره که په سکور کارت باندې نظر واچو نو سایم ایوب په 1 بالونو باندې 22 رنزونه کړي دي او صاحب زاده فرحان چې کوم دی په 22 بالونو باندې بیا 12 رنزونه کړي دي او په نننی میچ کې عمر بن یوسف ډیر زبردست بیټینګ کړی دی چې د پاکستان په ګټه کې مهم کردار ادا کړی دی عمر بن یوسف په یو کم اتیا بالونو باندې اتیا رنزونه جوړ کړي دي چې زبردست بیټینګ کړی دی دین علاوه طیب طاهر په شپږ بالونو باندې شپږ رنزونه جوړ کړي دي دین علاوه قاسم اکرم په 9 بالونو باندې 8 رنزونه جوړ کړي دي او کیپټن وکټ کیپر بیټسمن محمد حارث په 3 بالونو باندې 52 رنزونه کړي دي دین علاوه مبشر خان په 15 بالونو باندې 22 رنزونه کړي دي او اماد بټ په 11 بالونو باندې 9 رنزونه کړي دي دین علاوه محمد وسیم جونیئر په 18 بالونو باندې 24 رنزونه کړي دي کله پاکستان په بالینګ باندې نظر واچو نو اماد بټ په شپږو ورونو کې یو وکټ اغستره چې شپږ 10 رنزونه ور کړي دي دین علاوه ارشد اقبال ډیر زبردست بالینګ تر سره کړی دی د عمر بن یوسف او ارشد اقبال په سر باندې پاکستان د نننې میچ ګټلې دي ارشد اقبال په 2 ورونو او په سلورو بالونو باندې 10 رنزونه ور کړي دي چې 15 مهمه وکټ اغستې دي محمد وسیم جونیئر 2 ورونه کړي دي چې 47 رنزونه ور کړي دي چې 1 وکټ هم نه راغست مبشر خان په 9 ورونو کې 45 رنزونه ور کړي دي چې 2 وکټ اغستې دي دین علاوه سفیان مقیم چې کوم د 15 ورونو کې سلور رنزونه ور کړي دي چې 2 وکټ اغستې دي او قاسم اکرم په شپږ ورونو کې 48 رنزونه ور کړي دي چې 1 وکټ پکې هم نه اغستې دانن په ایمرجنګ ایشیا کپ کې پاکستان او د سریلانکا لوبډلې ترمنځ لوبه چې په سیمی فائنل لوبه کې پاکستان کرکټ لوبډلې سریلانکا لوبډلې ته په 15 رنزونو سره ماتې ورکړه او پاکستان کرکټ لوبډلې د ایمرجنګ ایشیا کپ فائنل لپاره کوالیفای وکړه یو ځل بیا ټول ته ډیر مبارک شه ان شاء الله امید ده چې پاکستان کرکټ لوبډلې به د ایمرجنګ ایشیا کپ فائنل میچ هم ګټي دین علاوه راځو مرګرو د فضل حق فاروقي کریم جنت فخر زمان او افتخار احمد په حواله سره خبره کو څنګه تاسو پته لرئ چې کینیډا ټي 20 ګلوبل لیګ شروع شوی نو فخر زمان فضل حق فاروقي کریم جنت او افتخار احمد چې کوم دی کینیډا د ټي 20 ګلوبل لیګ د لپاره کینیډا ته رسیدلی دي اوس بر کینیډا په ټي 20 ګلوبل لیګ کې میچونه تر سره کوي نو پاکستان او د افغانستان ډیر لوبغاړي په لیګونو کې مصروف دي څنګه تاسو پته د امریکای لیګ هم شروع دي چې په دې کې راشد خان قیس احمد حارث روب شاداب خان او اماد وسیم شرکت کوي او د زیمبابوے لیګ هم شروع دي چې په کې پاکستان آصف علي محمد عامر افغانستان پکې محمد نبی رحمان الله ګرباز او حضرت الله زازی داسې ډیر لوبغاړي شرکت کوي نو په اوس وخت کې سلور لیګونه شروع دي چې په سلور وانو لیګونو کې پاکستان او د افغانستان لوبغاړي مصروف دي